Welcome to English Grammar class. Man 2 Lesson 14 د انګلیسي ژبې د ګرامر درس ته ښه راغلاست. د دوهم میاشتې 14 درس. زموږ نننی درس په انګلیسي ژبه کې کامله جاري زمانه یا future perfect continuous tense ده. The future perfect continuous tense is used to show the duration of an action which will be continuing before some specific time or before another action in the future. راتلونکې کامله جاري زمانه د هغه عمل د جریان د ښودلو لپاره استعمالیږي چې په راتلونکي کې به له یو معین وخت څخه مخکې او یا له بل عمل څخه مخکې به د جریان په حالت کې وي. و سټرکچر یا د جملو جوړولو فرموله که چیرې یوه پښتو جمله وي په راتلونکې کامله جاري زمانه کې که موږ غواړو هغه انګلیسي ژبې ته واړوو نو موږ د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټنس نه له سټرکچر نه یې کار اخلو. کوشش وکړئ که له سټرکچر نه یې تاسو نه څه پاتې نه سي. که سټرکچر نه یې تاسې څه پاتې سي یا غلط ولیکئ نو د تاسې جمله به غلطه راځي یعنې سمه معنا به نه ورکوي. اول پازیټیو یا د مثبتو جملو سټرکچر یې subject plus will slash shall. له will او slash shall نه به په جمله کې یو راځي. نسي کوئ په جمله کې دواړه یو ځای راځي. plus have plus been plus verb plus ing plus object. دوم negative یا د منفي جملو سټرکچر یې subject plus will slash shall plus not plus have plus been plus verb plus ing plus object. که چیرې تاسې وغواړئ مثبت سټرکچر منفي ته واړوئ نو ته نه له will slash shall نه وروسته not اضافه کوئ نو خپله پازیټیو سټرکچر به منفي سټرکچر ته تغییر سي. او انټراګیټیو یا سوالی جملو سټرکچر یې will slash shall plus subject plus have plus been plus verb plus ing plus object او همداسې اخر کې د سوالي نشان. که چیرې یو چا نه پوښتنه کوئ لکه مثلا آیا هغه کور کې دی هغه چیرته ده نو باید تاسې د جملې په اخر کې سوالي نشان ولګوئ ځکه چې تاسې یو چا نه پوښتنه کوئ. اوس مثالونه یې علي will have been playing chess. علي به د شطرنج په لوبه کې بوخت وي یعنې د شطرنج لوبه کوي. شطرنج یوه لوبه ده په انګلیسي کې چیس ورته وایي. دوم نګیټیو یا منفي جمله یې علي will not have been playing chess. علي به د شطرنج په لوبه کې بوخت نه وي یعنې هغه به د شطرنج لوبه نه کوي. will Ali have been playing chess. آیا علي به د شطرنج په لوبه کې بوخت وي که نه یو چا نه ته پوښتنه کوي. Usages of future perfect continuous tense. د راتلونکې کامله جاري زمانې د استعمال ځایونه. First usage. The future perfect continuous tense is used to show the duration of an action which will be continuing before some specific time or before another action in the future. اول استعمال دی راتلونکې کامله جاري زمانه د هغه عمل د جریان د ښودلو لپاره استعمالیږي چې په راتلونکي کې به له معین وخت څخه مخکې او یا له بل عمل څخه به مخکې د جریان په حالت کې وي. مثلا I will have been sleeping for 2 hours by the time he gets home. تر څو چې هغه کور ته راځي ما به 2 ساعته خوب کړی وي یعنې 2 ساعت خوب مې پوره کړی وي. دوم مثال You will have been playing volleyball with us for 2 hours tomorrow. تاسې به سبا ته له موږ سره د 2 ساعتو لپاره والیبال لوبه کې مشغول یاست. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. د دوهمې میاشتې 15 درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the 15th lesson of the second month. دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ. Please share this video with your friends too. Thank you for watching. له کتلو نه مو مننه.